زموږ د ګوند د څه د پاسه 183,000 تنو غړو نه باوري استازي راټول سوي دي چې زموږ د هېواد د تاریخ د بدلون په شیبو کې د تېرې لارې په ارزیابۍ سره د ګوند د راتلونکي او د هغه د هدفونو او سرنوشت په باره کې تصمیم ونیسي. زموږ ګوند نږدې 26 کاله د ترقۍ، ډیموکراسۍ، عدالت او ورورۍ بیرغ رپولی دی او په سترو قربانیو سره د خلکو لوړو ارمانونو په لاره د وطن د سمسورولو او د ټولنې وروسته پاتې والي د پای ته رسولو په لاره کې مبارزه کړې ده. زموږ ګوند د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو مبارزو د رښتیني وارث او د ګوند د نه ستړي کېدونکو مېړنیو د لارې د دوام ورکوونکي په توګه چې د خپلواکۍ د استبداد ضد مبارزې د مشروطیت، ډیموکراسۍ او پرمختګ په خاطر خپل پاک ځانونه د لاسه ورکړي دي او یا یې د خپل ګران عمر غوره کلونه په جیلونو کې تیر کړي دي. د وروستۍ پیړۍ د 25 کالو د سیاسي ژوند په ډګر کې د سختیو، ماتو او بریالیتوبونو، اشتباهاتو او سمو کارونو سره سره خپل فعال رول لوبولی دی او تل یې هڅه کړې ده چې د خلکو نه اندېښنو څخه الهام واخلي او د لوړو ملي ګټو د دفاع په لومړي لیکه کې ولاړ سي. زموږ د ګوند لخوا وهل شوې لاره اواره لاره نه وه. په دې لاره کې ګوند د زیاتې مودې له استبدادي سلطې سره مقاومت وکړ. د خلکو د نیکمرغۍ او د هېواد د سمسورتیا د تامین لپاره یې زیاتې هلې ځلې وکړې او په پای کې په یوه خونړۍ او اوږده جګړه کې د ځمکنۍ بشپړتیا او د وطن د ګټو دفاع په قهرمانۍ سره وکړه. په دې لاره کې ګوند له دې سره جفت درانده اشتباهات او لویې خطاګانې هم وکړې، خو په هر ګام کې یې هڅه کړې چې له واقعیتونو څخه لرې نه سي، په خپل ځان باندې نقادانه چلند له لاسه ورنه کړي او له خلکو له نظره خپل عیبونه پټ نه کړي. د همدغو واقعیتونو له امله ده چې د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند د ملي روغې جوړې لاره غوره کړه او په معاصر وخت کې د بیا رغونې سیاست پیل کړ. په تېرو 3 کلونو کې زموږ ګوند په ډاګه په خپلو اشتباهاتو اعتراف وکړ. هر هغه څه چې زموږ د خلکو د معتقداتو او تفکر نه پردي وو یو پر بل پسې یې لرې کړل، ځکه زموږ ګوند په خلکو پورې اړه لري او د هغوی د نیکمرغۍ په لاره کې مبارزه کوي. د ملي روغې جوړې او بیا رغونې په باب زموږ نوی سیاست چې له سیاسي ریالیزم او زموږ د ملي اسلامي او وطني واقعیتونو سره د سم چلند نه سرچینه اخلي او زموږ د میلیونونو هیوادوالو په غوښتنه زموږ په پلرني خاوره کې د جګړې د بندولو او د سولې د ټینګښت په خاطر سمون لري. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند یې د سترو سیاسي بدلونونو په مرکز او د سولې لپاره د ستر جهاد په وړاندې درولی دی. زموږ د ګوند د بریالیتوب رمز د هر څه نه مخکې باید د خپل ځان او د هېواد د عیني واقعیتونو سره د هغه د زړور چلند په څیره کې وګورو. له همدې امله ده چې د زیاتو تورونو او بوتانونو سره سره زموږ ګوند بیا هم له بل هر وخت نه په پیاوړتیا په سیاسي او اجتماعي ژوندانه او هېواد ته د سولې د راوستلو لپاره په هلو ځلو کې خپله ونډه سرته رسوي. زیاترو مخالفینو فکر کاوه چې له جګړې نه د پیدا شوي ستر فشار لاندې به دغه ګوند ټوټه ټوټه او خور اوسي، خو دغه شان ونه سو. ځینو فکر کاوه چې د ګوند بیا رغونه به ګوند له نابودۍ سره مخامخ کړي، خو دغسې هم ونه سو. ځینو کسانو هلې ځلې وکړې چې ګوند له دننه څخه وچوي او زاړه ټپونه نوي کړي، خو دغه هلې ځلې کوم ځای ته ونه رسېدې او ګوند په خپلو مورچلونو کې پیاوړی او ټینګ پاتې ولاړ دی.
زموږ د ګوند د پایښت علت د هغه د وحدت او یووالي ساتنه او یو موټیتوب او د هغه په تاریخ کې د هرې دښمنانه هڅې سره په مقابلې کې د هغه په درایت او د ګوند خلکو او وطن په وړاندې د خپل مسؤلیت نه د هغه د غړو په لوړ درک کې نغښتی دی. زموږ د ګوند تاریخ باید د هغو اتلانو په څیرو کې ولیدل سي چې په زړورتوب د خپلو ځانونو په تېرېدو سره د وطن او سولې د دفاع په لاره کې مبارزه کړې ده، نه د اشتباهګانو او هغه کسانو په څیره کې چې زموږ د ګوند د تاریخ نمایندګي نسي کولی. د کانګرې محترمو برخوالو، راسئ زموږ د ګوند د نږدې 40,000 مبارزو شهیدانو او د وطن د ټولو شهیدانو په درناوی چې د ګوند او خلکو ارمانونو په لاره کې خپل پاک ځانونه د لاسه ورکړي دي ودرېږو او روح ته یې دعا وکړو. درنو استازو، دوستانو، زموږ ګوند د ملي روغې جوړې د بیرغ په پورته کولو سره زموږ میلیونونو وطنوالو روح ته نوی دم وروباښه. د سولې لپاره مبارزه د جګړې لپاره له مبارزې څخه سخته ده او دا دی زموږ د ګوند دویمه کانګره د جګړې نه سولې ته د تېرېدو او زموږ د ژوبل سوي او ویجاړ هېواد د بیا ودانولو په وخت کې جوړیږي. د همدې امله د دې کانګرې کار زموږ د ګوند لپاره چې د ټولو تیرو تیارو سره مخه ښه کوي او زموږ خلکو ته چې سولې ته تیږې دي او د سولې زیری ورکوي له ستر اهمیت څخه برخمن دی. په دې کانګره کې به زموږ مسؤلانه کار دې خبرې ته ځواب ورکړي. بیا رغول سوی ګوند سوله او د هېواد ودانول یو د بل نه نه بیلیدونکي دي. زموږ د نوې مبارزې په لوري د خلکو د زیات باور د جلبولو په لور چې د دوی هستي له منځه تللې ده او د روانې جګړې په نتیجه کې له ګواښ او نابودۍ سره مخامخ شوي دي او د هېواد د احیا په لوري چې لویشت یې په خپله تنده د جګړې د ورانیو مهر لري او په پای کې د وینې تویولو او وژنې د دوام مصیبت ته د پای ته رسولو په لور روان یو، پر مخ ځو. هیله من یو چې زموږ کانګره وکولی سي ټولو دغو سترو وظایفو ته مسؤلانه ځواب ورکړي. د افغانستان خلکو ته به د کانګرې پیغام د سولې او پیوستون پیغام وي. ګوند له نورو سیاسي ځواکونو او د خلکو سره یو ځای د جګړې د بندولو د ستر ارمان د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د کانګرې درنو استازو، د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند په دویمه کانګره کې 868 استازي د ټول ګوند څخه ټاکل سوي دي. 822 استازي په دې تالار کې حاضر دي او 46 تنه په معقولو دلایلو سره حاضر نه دي. پیشنهاد کیږي چې کانګره په خپل کار پیل وکړي. بل نظر سته؟